بسم الله الرحمن الرحیم. د درمنو ملګرو، نن به موږ او تاسو د ډیټا په تحلیل کې چې د SPSS له طریقې موږ مخ ته بیایو یو بل پرمختللی احصایوي ماډل چې هغه د باینري لوجستیک ریګریشن په نامه دی تر کار لاندې راولو او عملی مثالونه په هغه کې د SPSS په پروګرام کې په کار واچو. په کل کې ریګریشن موږ او تاسې خبرې ورباندې وکړلې چې دوه ډوله موږ مخ ته وړي، یو چې و لینیر ریګریشن دي او بل نن لینیر ریګریشنونه دي. که ستاسې پام په لینیر ریګریشن کې موږ یو ماډل کار کوي په نامه د OLS ماډل و چې په هغو کې یوه قاعده همدا و چې ډیټا به په هغه کې څه وي، نارمل وي. یعنې د مخه در دې چې ټسټ تاسې رن کوئ یو ځل به دا ګورئ چې ډیټا په هغه کې نارمل ده او که نه ده. ضمناً د هغه سره دا هم په نظر کې ساتلی و چې کوم متحولین چې موږ د یو او بل سره د هغوی اغیزمنتوب کتی یا موږ پرډکشن یې کتی او یا یو په بل کې تشریحوالی کتی، نو دا مو د هغه ډیټا قواعد دا و چې هغه به په ذات کې یا په سټرکچر کې سکیل ډیټا و. لکه تاسې یو پوښتنه کړې وي چې وزن غواړئ تاسې پر BMI باندې وګورئ، پر باډي ماس انډکس یا پر چاغوالي. وزن که چیرې ته د ځواب ورکوونکو څخه چې پوښتنه کړې وي د هغوی ځوابونه به تاته څه پر نمبر یا پر سکیل به درته راوځي. عین شکل کې که BMI ځینې وپوښتئ د همهغه ریسپونډنټ یا ځواب ورکوونکو څخه، هغوی به هم تاته ځواب په نمبر درکوي. نو دا چې د یوه ویریبل یا د IV یا د خپلواک متحول تاثیر تاسې په تابع متحول یا ډیپندنت ویریبل کې غواړئ د هغه موثریت وګورئ یا څومره ایکسپلین کوي او یا پرډکشن یې وګورئ، نو دا موږ او تاسې لینیر ریګریشن یا په هغه کې د OLS ماډل چې موږ او تاسې درلودی کاروئ. بعضې داسې ډیټاوې هم شته چې هغه نن لینیر دي او هغه ته ضرورت احساسیږي چې په هغوی کې چونکې دلته موږ وویله چې DV هم نومریک ده او IV هم نومریک ده. په باینري لوجستیک ډیټا کې یو قواعد دا دي چې ډیټا باید زموږ او ستاسې هغه ډیپندنت ویریبل یا موږ او تاسې ورته وایو آوټکم ویریبل، هغه محصول چې موږ تاسې راځي یا پرډکټډ ویریبل، دا ټوله باید په 0 او 1 دې ته په احصایوي ژبه کې ډایکوټومیز وایي. د ډایکوټومیز لرونکي واوسي. ډایکوټومیز څه هدف څه دی؟ ډایکوټومیز دې ته ویل کېږي چې ډیټا ستاسې د وو کوډ لرونکي اوسي. دا باینري په دې معنی چې یو 0 دی بل 1 دی. نو په دې کې قواعد دا شوله چې انډیپندنت ویریبل یا خپلواک متحول دی ټول عمر سکیل وي. سکیل یې ته وایي چې ته هغه ډیټا څه کوې، سکیل ته انتقالوي، یا به ټول عمر سکیل او کیټګوریکل وي. دا دواړه کولی شي ته ورواچې او یا ټوله کیټګوریکل وي. په دې کې هیڅ نوع مشکل په دې ځای کې نه رامنځته کېږي. نو درې حالته په انډیپندنت ویلیو کې پیدا کوي باینري لوجستیک ریګریشنونه. که ډیټا سکیل و هم ورته لویږي، که ډیټا کې یو متحول سکیل و بل متحول کیټګوریکل. د کیټګوریکل څه هدف دا دی، لکه یو مثال تاسې کړی دی د جنډر په تعلق باندې، مرد ته دې 0 کوډ کار کړی دی او ښځینه ته دې مثلا هغه ته دې کوډ کار کړی دی یو، یا مثلا ځوان او سپین ږیري دپاره یا بله کیټګوري چې مثلا تاسې ورکړي واوسي او یا ټوله کیټګوریکل واوسي، دا راځي. اوس نو ډیپندنت ویریبل قانون دا دی چې هغه به 100% په هغه هم کیټګوریکل دې ته ویل کېږي ځکه چې هغه هم پر کوډ باندې جوړ دی، یا به 0 کوډ او د یو کوډ اخلي. قانون دا دی چې په دې کې یو شی چې موږ او تاسې په نظر کې وساتو هغه دا دی چې په دې کې خبره د چانس ده، پرابیبلیټي موضوع پکښې ډیره زیاته راځي. یعنې په دې کې پرډکشن تخمین د چی شي درته کوي، د احتمال د هغه واقع د تکرار درته ښیي چې دومره قدر امکان شته چې که دې ته تغیر راشي، دغونه چانس د دې شته چې په دا بل کې تغیر واقع سي. مثبت او منفي بیا علاماتو کتل کېږي چې بعدي به انشاءالله په ټیسټ کې موږ ورباندې اجرا کړو. نو یو شی چې په دې کې تر ټولو ډېر زیات مهم دی په باینري لوجستیک ریګریشن کې، ستا دپاره هغه ځواب چې ته غواړې کار ورباندې وکړې او تحلیل ته عیار کې، هغه به ټول عمر په هغه آوټکم ویریبل کې باید هغه ویریبل وي چې هغه ځواب ته یې ورکوې. یعنې ته غواړې هغه ستا د څېړنې برخه او د فرضیې برخه ګرځول کېږي.
که ته راولاړېږې مثلا یو څېړنه اجرا کوې تا ډیټا د سټرس راټوله کړې د سکیل ډیټا او دا سکیل ډیټا ته غواړې معلومه کې چې آیا دا مثلا هغه کسان چې هغه په دوه حالتونو کې قرار لري یا مثلا هغه فیل ناکامه سوي او هغه چې پاس دي یا مثلا ته غواړې په ډیپریشن کې ډیپریشن درجه وګوري ډیپریشن لري ډیپریشن نه لري او بیا دغه د سټرس یا د فشار اندازه ور باندې ګوري نو کستا دا په کار و چې تا ډیپریشن په کار و چې په ډیپریشن یې وګورم دغه درجه د سټرس نو ته به یو ته هغه ورکې د جواب ورکې او کچیر ستانی په کار هغه ته صفر ورکول کیږي نو بیا تکرار په دې ځای کې زه یو پلا بیا راولم چې په باینری لوجستیک ریګریشن کې د انالیسز لپاره به تر ټول عمر آوټکم ویریبل کې به هغه ویریبل په نظر کې ساتي چې هغه ته غواړي راسي نو هغه ته به یو ورکوي تاسو نو مختلف نوع مثالونه موږ ان شاء الله په دې کې د خیر سره وایو هغه به راځو د خیرم ځینې فرضیات په دې کې شته یو دا دی چې ټول عمر باید تابع متحول سوي باینري وي یعنی د دوو کوډو لرونکي وي صفر او یو چې ډایکوټومیز هم ورته وایي یو هغه چې واقع کېدونکی دی یا لري یو صفر هغه چې نه یې پکښې موجود هغسې کوډ ورته کاروي ټول عمر په دې کې انډیپندنت ویریبلز ما کار کړی یا کېدلی سي سکیل یا کنټینیویس وي یا کېدلی سي هغه کیټیګوریکل وي یا کېدلی سي د دواړو مجموعه و اوسې مختلف ویریبل پکښې کار سي په دې کې د خپلواک متحولونو هیڅ نه وی آی اف یا ویریانس انټرول فاکټر یا وی آی اف په دې کې د ملټي کولینریټي په نظر کې نه نیول کېږي ځکه دا ما تاسو ته یاد کړل چې دا له اولې ورځې تاسو ته یاد شول چې دا نن لینیر یعنی په هغه کې تاسو وګورئ چې دغه آوټکم ویریبل چې دغه اندازه رااله دا الریډي چې سسول بایسنس اختیاري کوډ یې واخیستی نو ډیټا چې د نارملی توضیح سوې نه ده لکه څنګه چې په لینیر ریګریشن کې صورت نیسي بل یو قواعد دا دی چې معمولا په باینری لوجستیک ریګریشنونو کې سامپل چې ډیر زیات راځي مختلف نوع څېړنې دي د فیل په نامه یو څېړنه 2014 کې قانون یې داسې ورته ایښی دی چې که چیرې ستاسې یو متحول موجود وي د هغه متحول اندازه باید 50 سامپل واوسي که چیرې ستاسې 4 متحول و نو ستاسې سامپل باید حداقل تر 200 پورې راسي نو مختلف نوع سایټیشنونه او ریفرنسونه ورکول سوي دي تاسې کولی سئ هغه کار کوي او راولئ نو د دې خپل پروسیجر دی چې هغه پروسیجر به تاسو د مختبي آیس کله چې په اسپیسس کې دا سافټویر رن سي نو څو ټیبلونه تاسو تر کول کیږي دا ټیبلونه ټول عمر پر دوه برخو تقسیموي یو پر بلاک 0 بر پر بلاک 1 بلاک 0 دی ته وایي چې ډیټا په بشپړه توګه هغه انالیسس ښکاره کوي ماته چې په هغه کې یوازې ډیپندنت ویریبل یا آوټکم ویریبل محاسبه سوی دی په هغه کې هیڅ نوع انډیپندنت ویریبل محاسبه سوی نه دی نو زما لپاره د انالیسس ځای نه نیسي بلاک 1 کې هغه ډیټا ده چې زموږ پر ټي وي یا تابع متحول یا پر باینري کوډ باندې یا پر باینري آوټکم باندې دغه انډیپندنت ویریبل یا متحولین چې لرو هغه ور باندې قتل کیږي نو په دې کې څو ټیسټونه دي چې کله تاسو وګورئ دا یو ټیسټ په دې کې ډیر زیات مهم دی چې تاسو ته راځي هغه د اومنیبس ټیسټ دی اومنیبس ټیسټ کار کوي دا اوورال ټوټل مجموعه د ټوله ماډل فټنس درته ښیي چې درجه تاسو ته اوس راځي درته وایم د دې څخه وروسته بل د هوسمرټ ټیسټ دی چې بعض ریسرچونو کې د دې پر ریلایبلټي باندې سوال دی عمر او تاسو به څه کو کارو به هوسمرټ چې دی هغه د ماډل فټنس درجه شي یعنی ګډ دی ګډ فټ دی او که پور فټ دی کمزور فټ دی دا موږ او تاسو ته د هوسمرټ درجه راشي د دې وروسته کلاسیفیکیشن ټیبل دی هغه موږ او تاسو ته راځي تاسو په دې ځای کې وګورئ زموږ کیس سمری ټیبل دی ډیپندنت ویریبل درته شي اومنیبس چې هغه اورال فټنس درته شي ماډل سمری کې دوه درجې دي کاکس ان سنل آر سکوير عین لکه د لینیر ریګریشن آر سکوير چې موږ راځي چې معمولا د یو ټي وی او یو آی وی لپاره ښه نتیجه ورکړي ناګل کرکی آر سکوير ویلیو چې د اډجسټډ آر سکوير په نامه ده لکه موږ چې په لینیر ریګریشن کې کارول دې ته دا وایي چې آی وی چې د مور دین 2 ده یعنی د یو اضافه انډیپندنت
ډیپندنت ویریبلونه چې ولویږي هغه صورت کې به په ماډل سمری کې کم آر سکوير په نظر کې ساتي د نیګل کیرک یا اډجسټډ آر سکوير چورته وایي. هوسمر لمس شو ټیسټ ماډل فټ چې دی هغه مشتدار راشي چې درجه یا فټ ده ګډ فټ ده او که دا ماډل چې کار سوی دی او یا که پور فټ دی. په کلاسیفیکیشن ټیبل کې دوه شی ډیر اساس دي چې مشته راشي. یو ته ویل کېږي سپیسیفیسیټي او بل ته ویل کېږي سنسیټیویټي. سپیسیفیسیټي دې ته وایي چې هغه ډیټا موږ ته راښکاره کوي چې باید شامله وای خو نه ده شامله. سنسیټیویټي هغه ډیټا موږ ته راشي چې زموږ په کار دغه آوټکم ویریبل په دې کې راځي چې هغه باید نه وای شامله خو چونکې اوس شامله ده پکښې کې. نو دغه تفاوت دی چې موږ په نظر کې په ټیبل کې تشریح کیږي. او بل اخري ټیبل چې موږ او تاسو لرو هغه د ایکس پی بی کوئفیشنت یا د ویریبلز ان د ایکویشن په نامه دی چې په هغه کې موږ د ایکسپوننشنل بیټا هغه درجه شي چې څومره قدر په یو ویریبل یا پروډکټر یا خپلواک متعامل کې یو واحد په اندازه تغیر پیدا کیږي یا مثبت منفي. هلته موږ کولای شو چې څونه چانس د دې ستا چې یا احتمال د دې ستا چې څومره تغیر به په هغه کې راښکاره کوي. نو موږ او تاسو به یو مثال په د ایکسل کې موږ او تاسو لرو چې اول مثال دی په دې ځای کې مشترک کړی دی د مطالعه ساعت دی چې د محصلانو څخه پوښتنه شوې ده او د دې نتیجه راخیستل شوې ده چې یو کامیاب شوی دی په امتحان کې او صفر ناکام شوی دی. نو زه غواړم دغه 1500 تعداد محصلان چې موجود دي زه دا معلوم کوم دا پر ځای مال ځان سره جوړ کړي چې دغه د مطالعه وخت چې دی آیا دا د دوی پر د کامیابی او ناکامۍ کوم اغیزه چوي کنه کاچوي. نو دا به ښکارا شي چې د څومره مطالعه ډیروالی چانس د دې کامیابی د دې محصل ډیروي. نو تاسو دغه ډیټا په همدا ترتیب سره تر پای پورې په کنټرول شیفت او د لاندې ایرو کې وهي چې دا ټوله انتخاب سي. ورسته تر هغه د تاسو کاپی کوئ په اس پی اس اس په ډیټا ویو کې درېږي او دلته دواړه نه کالم انتخاب کنټرول وی تاسو وهي چې ډیټا په دې ځای کې ټوله پیسټ سي. وخت چې ډیټا په دې ځای کې تاسو ته پیسټ راسي دا هغه څخه ورسته دوام قدم کې به تاسو د دې نمونه ورکړئ. ډبل کلیک چې پر دې ووهئ په دې ځای کې تاسو راولي. اوس په دې ځای کې نوم تاسو ورسلاکئ سټډي هاور هغه چې مطالعه په ساعت واره باندې کې محصلانو څخه پوښتنه شوې ده او په دې کې تاسو چې شورت لیکئ پاس او فیل دی یا هغه د کامیابی چانس چې دی چې کامیاب شوی دی او کنه دی. تاسو په پاس او فیل ته کوډ کار کوي چې صفر تاسو لپاره فیل دی ناکامه او یو تاسو لپاره پاس دی چې کامیاب وي بولی. تاسو دا اوکی کی ورکی چونکه دا کیټګوریکل دی دا به تاسو نومینل کی او لوړ چونکه سکیل دی تاسو باغه سکیل کی او ډیټا په دې ترتیب سره تر پای پورې ورسول سول. نو د دې لپاره چې تاسو راسي باینری لوجستیک ریګریشن او دا هایپوتھیسس تاسو ټیسټ کی نو انالایز ته تاسو راځي او په انالایز کې تاسو ریګریشن ته په ریګریشن کې باینری لوجستیک ریګریشن دی. یو موږ تاسو لینیر ویلیو چې هغه د ډاټا د نورمالټي په حالت کې هغه تاسو کارولای شئ. باینری چې کله تاسو آوټکم ویریبل په باینری کوډ یا په ډایکوټومیز کې موجود وو اوسي. ملټینومیل هغه ډول دی چې هغه کې در دوه اضافه آوټکم ویریبل شامل ووسی مګر رانک نه موجود او آرډینل هغه ډول دی چې په هغه کې رانک شامل ووسی. نو موږ راځو باینری ته. په باینری کې کتا چې د یو بل پاپ اپ مینو وګورئ په دې ځکه درته وایي ډیپندنت ویریبلز تاسو څه دي. زموږ ډیپندنت ویریبل پاس او فیل دی او زموږ کوویریټس انډیپندنت ویریبلونه یا پریډکټرز چې دي هغه سټډي اورز په دې ځای کې دي. راسته لاس کې تاسو ویني اول کیټګوریکل کچيري دلته تاسو بل ویریبل په دې ځای کې موجود و چې هغه کیټګوریکل وو نو دلته به تاسو کیټګوریکل څه کوي را انتقالوي راسته طرف ته او چینج کوي به چې کوم یو محاسبه کی چې پر هغه باندې به یو مثال موږ تاسو حل کو. چون کې اوس فعل نشته نو تاسو سیو ته راځي. په سیو کې کچيري تاسو کوم ډیټا د دې ځای د پروبابلیټي مثلا بعضی غواړي په کار د کني هغه ته اړتیا نه لیدل کیږي. نو په دې ځای کې تاسو راځي آپشنز ته. په آپشنز کې کانفیډنس انټرول د ایکسپوننشنل بیټا غواړي دا به تاسو په دې ځای کې انتخاب کړئ او د هوسمر د ګډنس اف فټ ماډل چې څه پکار دی هغه به تاسو کې در سره انتخاب کړئ. دا غس خبرسته مستقیم تاسو اوکی ورکړئ او تاسو ته به دا ټیسټ په دې ځای کې رن شي.
لومړنی ټیبل ستاسې د کیس پروسیسینګ سمري ده، فقط دا به موږ ته وښیي چې آیا زموږ په ډیټا کې میسینګ ویلیو سته او که نسته. دا به د دې ځای کار شي. د هغه سره ترڅنګ دوه کوډه چې زموږ په کار وای بیا یادوري وکړم چې په باینري لوجستیک ریګریشن کې به چونکې زما په کار دی دا هایپوتیسیس ما وای چې زه دا د نمرو د مطالعې وخت چې دی دا زه غواړم پر کامیابی پر چانس وګورم، نو زما هغه آوټکم ایونټ چې دی هغه یو چې زه ورکوم چې زما په کار دی هغه مې پاس ته ورکړی دی، فیل ته مې نه دی ورکړی. کلاسیفیکیشن ټیبل پر سر که تاسې وګورئ بلاک 0 لیکلی وو، یعنی دا هغه ډیټا دغه ټیبلونه چې تاسو درکول سوي دا درې چې په دې کې یوازې او یوازې ډیپینډنټ ویریبل په نظر کې نیول سوی دی. کله کله یې موږ او تاسې د یو بنچ مارک په پار باندې کاروای سو چې تر څو د دې سره وروسته که انډیپینډنټ ویریبل ډیټا ور ولویږي ورسره پرتله کوو یې. په بلاک 1 کې تاسې وګورئ ډیټا په دې ځای کې ورکول سوی د اول ټیبل موږ او ستاسې د اومنیبس ټیسټ دی چې په اورال کنډیشن کې دا راشي ماته چې ماډل اورال فټ دی او که نه دی. نو د دې عمومي قاعده دا ده د کای سکویر په ویلیو کې که چیرې د سیګنیفیکنټ ویلیو دغه ویلیو چې دلته راوتلې ده که دا د 0.05 څخه ټیټه وه او یا مساوي وه نو په داسې حالت کې موږ وایو چې ماډل فټ دی، اورال فټ دی. یعنی کوم ډیټا چې راخصل شوی ده، کوم دا تخنیک چې پکې کار شوی دی، کوم دا ډیټا چې تنظیم شوی ده، دا ټول اورال فټ دی. که چیرې دا د سیګنیفیکنټ ویلیو چې دلته قرار لري وسپیلن چې دا در 0.001 په اندازه ده، که دا تر 0.05 مثلا یو عدد راغلی ولوړ وو بیا نو موږ وایو چې ماډل فټ نه دی، مخته نسي تلای. ماډل سمري ته که راسئ لکه عین په لوجستیک لینیر ریګریشن کې چې موږ او تاسې کاروئ آر سکویر زموږ لپاره کاکس اینډ سنیل دی او نیګل کلرک د اجسټډ آر سکویر کاریږي. چونکې اوس موږ یو انډیپینډنټ ویریبل دی لہذا موږ کاکس اینډ سنیل آر سکویر ته ګورو چې د موثریت کچه 0.201 یعنی 0.10 موثریت ښکاره کوي. فاسمر ان لمس شاو فټنس ماډل چې دی که تاسې دلته وګورئ په دې ځای کې ډیټا ورکول سوی ده چې د سیګنیفیکنټ ویلیو 0.15 ده. د دې قاعده دا ده چې ډیټا که چیرې د سیګنیفیکنټ ویلیو تر 0.05 لوړ راغله ماډل ګوډ فټ دی یعنی ښه فټ دی، او که چیرې دا درجه د 0.05 څخه ټیټه راغله دا به موږ وایو چې دا اوور فټ دی. چونکې اوس دا لوړه راغلې ده نو موږ وایو دا ګوډ فټ دی. د دې سره رالاندې که چیرې تاسې د کلاسیفیکیشن ټیبل ته راسئ نو دوه شی په نظر کې ساتئ. اول د ډیټا چې تاسو ته ښکاري چې 50.2% پرډیکټډ شوی ده د فیل او پاس دواړو کنډیشن بیانې دا سپیسیفیسیټي وایي، یعنی 50.2 ډیټا چې د سلنه دا سپیسیفیسیټي بیانوي، یعنی معنا دا دلته وګورئ فیل لیکلی دي. دا تعداد هغه کسان دي په دې ټول 600 تعداد ډیټا کې چې دوی باید کامیاب سوي وای مګر حتی دي چې شراله ناکام دي. ما داسې تخمین کړی وو چې 50.2 تعداد باید کامیاب سوي وای، اما هغه دا چې په حقیقت کې په ابزرو کې یعنی په ریل ډیټا کې هغه ناکام دي. برعکس 1.8 ډیټا ته سنسټیویټي وایي، دا هغه سلنه تعداد ډیټا ده چې دوی باید ناکامه سوي وای، داسې پرډکټ کېدل چې دوی باید ناکامه سوي وای حالانکه هغوی په اصلي ډیټا کې څه دي پاس سوي دي. نو زما چې هغه اکرینګ ایونټ ته یو په کار وو نو په دې کې دا معلومه شوله چې تعداد د کامیابانو پکې څه دی ډېر زیات دی چې راځي او هغه ناکام تعداد مال دي ښکاره کوي درته. اصلا ټیبل د لاندې که تاسې وګورئ ویریبلز ان د اکویشن په دې ځای کې تاسې ته راځي چې زموږ یو متحول دی هغه سټډي اور دی. نو دا ټیبل چې تاسې انالایز کوئ او انټرپریټ کوئ اول به راځي د سیګنیفیکنټ ویلیو ته به ځي. اوس که چیرې موږ وګورو دلته د سیګنیفیکنټ ویلیو تر 0.05 ټیټه ده نو زه دا ویلی سم چې دا ماډل کې همدغه متحول انډیپندنت متحول یا خپلواک متحول چې سټډي اور دی دا مؤثره اغیزه کوي پر کامیابی چانس باندې. اوس زه راځم ګورم چې دوهمه درجه کې څه باید وګورم په دې ټیبل کې، هغه د مثبت او د منفي علایم د بیټا کوافیشنټ دی. چونکې دلته 0.0 ویلیو ده یعنی علامه منفي نه ده مثبته ده، نو زه دا ویلی سم چې د سټډي اور یا د مطالعې زیاتوب چې دی هغه مؤثر اغیزه پیدا کړې ده په چانس د ډیروالي کې د څه د کامیابی د راوستلو. دریم شی چې کتل کیږي په دې کې نو انسان د سوال پیدا کیږي وخت چې موثر سو ډیروالی سو نو د دې هغه د چانس
هغه احتمال یې څومره دی دا باید پیدا کړو. نو دې ته ویل کېږي اکسپوننشنل بیټا درجه موږ ته راشي. اکسپوننشنل بیټا 3 درجې لري. اول دا که چیرې د یو سره مساوي وه، مطلب دا چې 50-50 چانس دی د هغه شی. که چیرې تر یو لوړ وه نو دا د پرسنټیج په حساب بیا محاسبه کېږي تا ته چې یو واحد تغیر که هلته رامنځته کېږي دومره واحد تغیر په دا بل برخه کې راځي. او که تر یو ټیټ وه نو هغه چانس د لږوالی بیا په تغیر کې محاسبه کېږي. نو راسې اوس داسې محاسبه وکړو چونکې دلته 1.82 یو راغلی دی، مطلب دا ده چې که یو ساعت مطالعه اضافه کېږي مثبت دی، که اضافه کېږي نو زموږ او د محصلانو دغه ډیټا چې راټوله سوې د هغوی د کامیابۍ چانس 1.28 یو واحد چانس ډیریږي. دا بیا په پرسنټیج هم تاسې کولی شئ راولي، خو دغه ویالیو د 95% کانفیډنس په منځ کې ځان ځایوي، در دې نه کمیدای شي او نه در دې ډیریدای شي. په همدغه اندازه کې د خپل ځان ځایوي. یعنی دومره که چیرې موږ 100% تغیر یو ساعت مطالعه اضافه والی که د 100% سره مساوي کو نو دلته به د 1.8 واحد په اندازه یعنی د 1.8 په اندازه 1.8 په اندازه به اضافه والی د چانس د احتمال د کامیابی په دې ډیټا کې د محصلانو رامنځته کېږي چې دا یو مؤثره مثبته اغیزه پر کامیابی د محصلانو اچوي. یو بل مثال ته که چیرې تاسې راسئ، مثلا په دې ځای کې دوه پریډکټران دي، یعنی خپلواک متحولین دي. غواړو دا ډیټا څه وکړو، موږ او تاسې دلته جواب لرو. مثلا عمر دی او اکسرسایز یا سپورت کول دي د ساعت پر اساس ډیټا ټوله سوې ده، او د یو د صفر کوډ جواب څه دی، هیلثي او ان هیلثي دي. مثلا یو موږ ته هیلثي دي او 0 موږ ته ان هیلثي دي. نو ډیټا تاسې په دې ترتیب انتخابوي، دا راکاپي کوي، راوړی و SPSS ته، فرض که په همدغه ځای کې زه غواړم واچوم دا ډیټا په دې ځای کې ستاسې لپاره راسي. اول ویریبل ستاسې په نامه د ایج عمر دی چې د عمر پر اساس باندې پوښتنه سوې ده. بل په نامه د اکسرسایز دی چې پر اساس د هاور یا د ساعت پر اساس اکسرسایز یا سپورت کوي. او دریم پر اساس د هیلث کنډیشن دی، یعنی د دې هغه صحي حالت سره کم دی. هغه سوال په دې کې راغلی دی. موږ ته په هیلث کنډیشن کې صفر معنا ان هیلثي چې هغه اس صحتمند نه دی، او زما چې په کار دی هغه ایونټ هغه ته یو رقم چې هغه څه دی هیلثي راځي. دا اوکې کو په دې ځای کې. په میجر کې راځي تاسې دې ته نومینل یا آرډینل هر رقم چې ټاکئ، دا سکیل او دا بل هم سکیل ډیټا ده. که تاسې په دې ځای کې وګورئ دا درې ویریبلونه زما لپاره جوړ شول. نو هایپوتیسس کې ریګریشن، په دې کې باینري لوجستیک ریزلټ ووهئ د سره کې. ستاسې ډیپینډنټ ویریبل د هیلث کنډیشن دی، ایج او ایکسرسایز دواړه ستاسې دې ځای ته راځي. په سیو کې تاسې کوم آپشن د دې دپاره نه اخلئ، او کیټګوریکل کې خو موږ ویریبل د کیټګوریکل نه لرو، نو په دې کې هاسمر او کانفیډنس انټرول ویلیو اخلم او اوکې وکوم. اوس که تاسې دلته وګورئ د بلاک 1 څخه به ډیټا را شروع کړو چې دلته ده. په دې ځای کې تاسې اول خو دلته کولی شئ تاسې دا ډیټا معلوم کړئ چې څومره هیلثي دي، څومره ان هیلثي کوډ یې چې دي، میسنګ ډیټا سته او که نسته. ماډل سمري اومنیبس ته اول راځي، په دې کې تاسې وګورئ چې درجه تر 0.05 ټیټ ته اورال ماډل فټ دی. ماډل سمري کې چون کې کومه ویلیو نیسو دا واري، ناګل کړ کې ویلیو نیسو چې په دې کې 0.135 یعنی 14.5% موثریت پکښې پروت دی، تقریبا موډریټ دی نږدې. هاسمر ان لیم شاو ټیسټ چې د ګډنس د فټ کنډیشن بیانې، چون کې دا ویلیو اوس هم تر 0.05 لوړه ده، نو موږ وایو چې ماډل ګډ دی یعنی ګډ فټ دی. کلاسیفیکیشن ټیبل کې که تاسې وګورئ چې 100% ډیټا ان هیلثي راغلی ده، یعنی دا هغه تعداد چې دوی باید صحتمند وي، اما دوی څه دي ان هیلثي دي، جوړ نه دي. او چې سپیسیفیسیټي بیانې او سنسیټیویټي دې ته وایي چې 0% تعداد هغه تعداد چې دوی باید ناروغ وي، اما په ابزر ډیټا کې دوی سره وختل هیلثي راوختل. نو که چیرې تاسې راسئ په ویریبلز ان اکویشن کې ایج عمر منفي علامه ده. اول به تاسې د دې سیګنیفیکنټ ویلیو وګورئ چې نامؤثره دی، یعنی مؤثره نه دی، ځکه دا هغه د 0.1 ویلیو چې ده دا تر 0.05 غټه ده، ډیټا نارمل موثریت
نه لري. دوهم شی په دې کې د منفي درجه ده، یعنی د ایج په ډیروالي سره صحتمندي کمیږي. اوس نو چون کې د اکسپوننشنل بیټا ویلیو چې د هغه در صفر در یو ټیټه ده، نو یعنی معنا یې دا ده چې که عمر یو کال اضافه کیږي، د عمر ډیرښت په یو کال کې اضافه کیږي، نو تقریبا 0.92 چانس ته دی چې هغه مریضي په انسان کې څه شي راټیټه سي. برعکس هم ته کولی سې څه کې یاد کې، چون کې رابطه د دې دواړو په منځ کې منفي ده. اکسرسایز بیا مثبت رابطه شولې ده او دلته مؤثره ده، یعنی که چیرې یو ساعت اکسرسایز یو دغه کسان چې دي اضافه وکړي، د دوی چانس د جوړښت، چون کې ما غزما آوټکم ویریبل غزما ایونت چې دی هغه د هیلث دی یو ما ورکړی دی، چانس د صحتمندۍ به 1.95 واحد اضافه سي، یعنی کېدای شي 1.95 سلنه د 100 سلنه تغییر په اکسرسایز کې راځي، 1.95 سلنه د په صحتمندۍ کې دا تغییر څه کېږي محاسبه کېږي. نو دلته تاسې نور مثالونه په دې ځای کې لري، کولی شئ تاسې هغه راواخلئ. زه به یو مثال میکس راواخلم چې دا هم موږ او تاسې په دې ځای کې کار کو. د میکس پریډکټر لپاره مثال په دې ځای کې داسې دی چې عاید راخیستل شوی دی، جنسیت دی او قرض اخیستل. غواړو موږ معلوم کړو چې آیا دا قرض چې اخلي بانک چې یا قرض ورکوي دوی دغه جنسیت او انکم ته په کتلو تغییر راولي او که نه راولي. نو ستاسې ټارګټ چې هر یو وي هغه تاسې په نظر کې هغه ایونت والا چې دی هغه په نظر کې ساتئ. فرض که دا درې ویریبل په دې ځای کې ما پیسټ کړم. پر لومړي ویریبل باندې تاسې کلیک وکړئ، دا ستاسې لپاره انکم دی، او دوهم ویریبل ستاسې لپاره جنډر دی چې هغه په خپل حالت هم پرېږدي مشکل نشته، بیا اړوي یو ځلې. او دوهم ویریبل ستاسې لپاره هغه لون اپروول دی چې غواړي دا بانک والی معلوم کړي چې په چا لپاره ستا. صفر چې دی ناټ اپرووډ، یعنی لون قبول نشو، یو چې دی اپرووډ زما د یو سره کار دی ځکه مې هغه اپرووډ ډیټا زما په کار ده چې په کوم حالت کې لون قبلیږي، آیا دا په عاید باندې مرتبط دی او یا په جنسیت باندې مرتبط دی او که نه دی. دا راځي تاسې نومینل ټاکئ او لون چې دی انکم چې دی هغه سکیل ټاکئ. چون کې موږ ته دلته جنډر په دې ځای کې راکول شوی دی، جنډر به تاسې راسئ ټرانسفورم ته، اټوماټیک ریکورډ ته، او تاسې به همدغه ویریبل دلته ورکړئ. دا به واړوئ اټومات ریکورډ ته چې اساني درته رامنځته کړي. جنډر نوم ورکړئ او دا واړوئ. کله چې مو واړول اوس تاسې ډیټا ته کله چې راسئ په دې ځای کې جنډر دی، لون اپروول دی او انکم دی. نو دا درې سره یې څه کړه درته په هغه ځای کې درته اړول. اوس راسئ په دې ځای کې جنډر ته تاسې کوډ ورکړئ، ویلیو په دې ځای کې ورکول شوې ده. نو دغه ویلیو تاسې ورکوئ میل، مثلا که میل ستا هدف وي او کوډ ورکوئ ته مثلا 0 صحیح دی، په دا ترتیب یې اړئ. او که چیرې تاسې وایئ چې یا کوډ نور کوو په هغه خپل حالت کې چې پاتې وي هیڅ نه تغییر پر دې ځای نه راځي، هم هغه مشکل نشته. دا ویریبل تاسې په دې ځای کې ډیلیټوئ. د اووم ویریبل چې په دې ځای کې لري دا ډیسیمیل یې کم کړئ چې هلته ښه درته راسي. 0.1 ده، فقط تاسې ته معلوم وي چې د 0.1 کوډ څه دی. نو په دې ځای کې تاسې کوډ ورکوئ 0 زما لپاره میل دی او 1 زما لپاره فیمیل ده. دا په نظر کې تاسې څه کوئ ساتئ. عین یې هم کارولی سي په دې ترتیب. که چیرې دلته یې کار نه کوي هم ستاسې لپاره مشکل نه ایجادوي. نو تاسې راځئ ریګریشن کې، په ریګریشن کې باینري لوجسټیک ریزټ وهئ، ستاسې لون اپروول ډیپینډنټ دی، انکم او همدا ویریبل ستاسې څه دي کوویریټس دي. نو اوس په دې ځای کې چون کې یو کیټګوریکل لرم، هغه کیټګوریکل دې خواته اضافه کوي. د لاس څخه یې ونیسئ چې هغه یو زما لپاره څه دي فیمیل دي، اوکې ورکوئ. که چیرې تاسې کوډ ورته کار کوي هم ډېر ښایسته راځي، بیا به تشریح درته سختوي نه. او که چیرې خپل هم په ذهن کې ثبت وي هم یې کولی سي، لکه میل یو دی او دا فیمیل دی. کوډ مو ورکړ په دې ځای کې او نوم یې هم ورته تغیر کړئ چې نور هم درته اسانه سي. دا جنډر. اوس تاسې راځئ دلته ریګریشن وبخښئ چې لوجسټیک ریګریشن ته به راځئ، باینري لوجسټیک د سره وهئ، لون اپروول ستاسې ډیپینډنټ دی، انکم او جنډر ستاسې کوویریټس دي. کیټګوریکل ته راځئ، جنډر ور انتقالوئ دې خواته. بای ډیفولټ دی اول اخري نوم د ځانه سره نیسه کې اول ته نیسي، مشکل نه دي، خو چینج ور باندې وهئ اوکې وکړئ.
راسي آپشن ته هوسمر او کانفیډنس انټرول اوکې بیا اوکې کوي. دا خو ماته معلوم شول چې میسنګ ډیټا نه ده پکښې موجوده، څونه میل او څونه فیمیل ډیټا پکښې موجود دي. ناټ اپروډ اپلوډ کوډ ما د واخیستی یو کوډ ورکړی دی، بلاک 0 ته نه راځي بلاک 1 ته راځي. اومنیبس درته وایي چې د اورال ماډل فټ دی. ماډل سمري کې ناګل خېډ کورو چې 0.1 یعنې 14.8 سلنه موثریت ماډل پروت دی. هوسمر ان لم شو چې دی هغه هم تر 0.05 لوړ دی، نو ماډل پور نه دی، ګډ فټ دی. کلاسیفیکیشن ټیبل کې که تاسې وګورئ 15.4 سلنه چې دی دا سپیسیفیسیټي ده، یعنی معنا دا چې دا هغه تعداد کسان دي چې پریډکټ سوي دي، دا هغه تعداد کسان دي چې دوی باید پور یعنی دوی اپروول اخیسته سوی، اما دوی په اصلي ډیټا کې پور ته نه دی یعنی اپروو سوی نه ده، پور دوی ته نه دی ورکول سوی. او نه دی 6.4 سلنه ډیټا سنسیټیویټي ده، دا هغه ډول ډیټا ده چې دوی باید پور ته نه وای انتخاب سوي، اما دوی اپروول اخیستی دي د پور چې هغه ابزرو ډیټا ده. په ویریشنز کې لومړنی شی چې ګوري تاسې سیګنیفیکنټ وګوري انکم مؤثره اغیزه کړې ده او بیټا یې مثبته ده، یعنی کار څونه تغییر په انکم کې ډیر راځي، بانک د دې چانس ډیروي د دې کسانو چې هغوی ته د مشتریانو چې هغوی ته لون ورکړي. او جنډر ته که تاسې وګورئ په دې ځای کې علامه منفي ده او موثریت هم لري. معنا یې دا ده چې موږ چونکې دلته ټارګټ موږ فیمیل وو، یعنی یو معنا یې دا ده وایي که چیرې چانس د فیمیل ډیریږي نو د لون چانس په هغه کې څه کېږي ورسره کمیږي، چونکې رابطه په دې کې منفي ده. یعنی که چیرې فیمیل په چانس کې ډیر راتللی، یعنی په دغه اپلیکیشنونو کې چانس د فیمیل ډیر وو، نو د بانک والا لپاره دا ده چې چونکې دا منفي رابطه شي، یو موږ دا دلته ورکړي دي چې یو زموږ دپاره فیمیل لوړ که تاسې پام وکړئ په دې ځای کې موږ دلته یوه دپاره فیمیل دپاره موږ څه کړي وو اپروډ، یو د فیمیل دپاره مو یو کوډ کار کړی وو. نو په دې ځای کې موږ ته څه وایي چې که چیرې چانس هغه موږ چې انتخاب کړي په کیټګوریکل ویریبل کې چې د که چیرې فیمیل تعداد په دې اپلیکیشنونو کې اضافه کیږي د هغوی چونکې مؤثره خو دی، نو 0.1 واحد تغییر په دې کې د 0.622 منفي تغییر لیدل به په چیش کې راسي، په انتخاب کې د دې ښځینه‌و راسي، یعنی نارینه تر ښځو ډیر چانس د اپروول لري نظر و ښځو ته چې هغه منفي رابطه په اپروول کې د ځان سره څه کوي، هغه احتمال کې محاسبه کوي. دا زموږ او ستاسې د لوجیسټیک باینري لوجیسټیک ریګریشن ماډل طریقې وي چې مختلف مثالونه موږ او تاسې په سپیسز کې ورباندې کار کړ.